بلا فائدہ ذکر کړه نبی علیہ السلام فرمای من رفع قرطاسا من الارض فيه بسم الله الرحمن الرحیم اجلالا له تعالی چې کله یو داسې کاغذ تا ولید نبی علیہ السلام فرمای چا چې یو کاغذ پورته کا د ځمکې نه چې په کاغذ کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی وو د الله سبحانه وتعالى د نوم د اجلال لوجنا الله سبحانه وتعالى په نسبت هغه انسان د صدیقینو نه ولیکل شي او د مور او پلار نه به عذاب سپک شي و ان کان مشرکین اگر کله د مور او پلار مشرکین بل حدیث نقل کړی نبی علیہ السلام وی یا ابا هريره چې کله ته اودس کې نو بسم الله وایا زکه هغه ملائکه همیشه دي چې تا د پاره نیکیان لیکي ان تر دې چې ته د اودس څخه فارغ شي چې کله د اودس په شروع کې بسم الله وای نو تر څو پورې چې ته د اودس نه فارغ شې ملائکه لګیا دي تا ته نیکیان لیکي چې فارغ شې د اودس نه او چې کله د خپل کور والا سره کورواله کوي نو کورواله په وخت کې بسم الله وایا زکه ملائکه تا ته نیکیان لیکي حتی تغتسل من الجنابه چې تر څو پورې تا د جنابت نه غسل نوي کړی د کورواله په وخت کې چې تا بسم الله ویلې تر څو پورې چې تا د جنابت نه غسل نوي کړی تر هغه وخت پورې ملائکه درته نیکیان لیکي په شو مسله باندې خو چې تا اول سر کې بسم الله دی ویل نبی علیہ السلام وی یا ابا هريره چې کله په سورلی باندې سپارېږي بسم الله وایا نو تعالی پاره باندې نیکیان لیکل کیږي به عدد کل خطوه چې څومره قدمونه اخلي او ته په سورلی باندې سوري څومره قدمونه چې اخلي د هر یو قدم په عوض کې الله تعالی نیکیان لیکي او چې کله په کشتۍ باندې سپارېږي بسم الله وایا الله سبحانه وتعالى به تعالی نیکیان لیکي تر هغې پورې چې ته د کشتۍ نه وتلی نه انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي د پیریانو سترګو او د بني آدم د عوراتو ترمنځ پرده چې دی چې کله جامې وباسي هغه دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم وایي رسول الله مبارک فرمایلی چې کله یو انسان خپل جامې وباسي نو تا عورت خو ښکاري که هلته پیریان د تې نه ګوري هلته درته ناست دي تا عورت ته ګوري نو که ته غواړې چې ما کله جامې وویستې او د ما عورت ته د پیریان ونه ګوري نو څه ووایم بسم الله ووایم نو دا د پیریانو او د تا د عورت ترمنځ یو حجاب جوړېږي په ښه مسله باندې امام رازي سے فرمایي وایي اشاره دا دی چې کله دغه نوم مبارک د الله حجاب ګرځېږي د تا او د تا د دشمنانو ترمنځ که هغه پیریان دي که هر بلا دي په دنیا کې نو دغه کلمه به حجاب ونه ګرځېږي د تا او د زبانیة العذاب ملایکو ترمنځ په ورځ د آخرت کې ولې به نه ګرځېږي رسول الله مبارک فرمایي کم کس چې اودس وکړي او د الله نوم یاد نه کړي نو دا اودس د دپاره پاکوالی شو خو چې کوم اندامونه د وینځلي کم اندامونه چې وینځلي د هغه اندامونه دپاره پاکوالی شو مثلا مخ لاس پښې د دپاره پاکوالی شو خو چې ته کله اودس کوې او د اوداسه نه مخکې بسم الله ووایې نو تا د ټول بدن دپاره د طهارت ذریعه وګرځېده